کابل کې د سړک جوړونې رغنیزو پروژو تطبیق لپاره د برېښنا پایو ځای پر ځای کولو هڅې. د کابل ښار د سړک جوړونې پروژو تطبیق لپاره د برېښنا ځینې لینونه له خپل مسیر څخه بدل شوي چې له امله یې د برېښنا پایو اوسنی ځایګی د نویو سړکونو له مسیرونو سره مطابقت نه لري. له همدې امله د دغو پایو د انتقال او د ښار نوې بڼې سره د تطبیق لپاره اړین اقدامات پیل شوي دي. تنها در مسیر سرک گلباغ در حدود بیشتر از 50 اصل پایه مسیرش تغییر کرده که آنچه شما در تصاویر میبینین این پایه ها در حال انتقال هستند به جای مناسبش. روندی که به باور مسئولان در مربوطات جکشن ششم در کابل در سایر نقاط همچنان ادامه دارد. شپږم جکشن کې دغابات او لیغونه را په دې خوا له سرایل او دننه نیولې ان تر تنیکوټه پورې په دې مسیر کې هم موږ د پایو انتقال لرو. سپایي انتقالیږي د سړک سازي کار ده. په دوه مسیرو کې دغه کار لرو او لیغونه یو بله پروژه ده چې هغه علاوه پروژه ده له دهني باغ نه شروع تر دشت پډولي پورې بیا موږ نور نوې پایې نصبو. د کابل ښار د سړک جوړونې پروژو په ترڅ کې د برېښنا پایو انتقال بهیر چې د پروژو له امله یې مسیرونه بدل شوي یوازې د شپږم جنکشن ساحې پورې محدود نه دی، بلکې دا بهیر په ټولو هغو سیمو کې په یو وخت کې دوام لري چې د سړک جوړونې پروژې پکې روانې دي. خصوصی پروژه شاروالی است که در مسیرش تجهیزات شرکت برشنا مانند پایه و برج و کبل‌های زمینی آمده. رهبری شرکت برشنا 100% آماده به می است که در اسرع وقت به امکانات کم پلان بسیار جامع میتونه که امیر تجهیزات و موانعی که در مسیر سرک آمده امیر ما انتقال بکنیم. لله الحمد تقریبا بعضیش انتقال شده، بعضیش در حالت انتقال است. په همدې تړاو د افغانستان برېښنا شرکت رهبری هڅه کوي ترڅو یاد تجهیزات مناسب ځایونو ته انتقال کړي ترڅو د سړک جوړونې پروژو د پرمختګ ترڅنګ د برېښنا رسونې شبکو تخنیکی بنسټونه هم همغږي پاتې شي. در این بابت همراه ما بسیار پارتنرشپ خوب داره و به اسرع وقت رسیدگی به انتقال پایه اساحه ممکنه که انشالله عالم کارجریان در این مامانیت وجود نداره. جابجایی به موقع تجهیزات برق توسط د افغانستان برشنا شرکت نه تنها پروژه های سرکسازی را تسهیل کرده بلکه از ایجاد هر گونه اختلال و تأخیر در روند کارها جلوگیری کرده و باعث پیشرفت روان پروژه ها در کابل شده است.